یو حدیث کی دیسی راځي چې صحابه کرامو د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې آیا زمونږ رب نږدې دی چې په پټه یاد کو که لرې دی چې اواز وکړو الله دا آیت نازل کو او روایت کې داسې راځي چې صحابه کرامو یو پیر ذکر کو ډېر په زوره نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی ګزاره کوئ تاسو څه داسې ذات ته چغې نه وایئ چې هغه لرې دی یا هغه نه اوري هغه نږدې دی هغه اوري فإني قریب نو یقینا زه نږدې یم مخکې خبره ذکر شوې وه چې د ذات په اعتبار سره خو الله په عرش دی خو نږدې یم معنی دا چې زه ستاسو اورم تاسو اینم زما په علم کې یئ دین نزدېکت مراد دی او د الله شان دی عجیبه چې سره د لرېوالي نږدې دی او چې ذات ته وګورو ذات په اعتبار خبره وکړو نو بیا ذات یې په عرش ته پاسه دی څنګه چې د هغه د شان سره ښایي نږدې دا مطلب نه دی چې د الله ذات زموږ سره دی دا خو د الله د ادب خلاف دی چې موږ وایو چې الله مخلوق سره دی او د مخلوق لاندې دی لکه چې د اسمان لاندې به بیا به د چت لاندې نه فإني قریب زه نږدې یم معنی زه ستاسو اورم زه ستاسو اینم زما د علم نه بهر ته نشئ وتی أجيب دعوة الداعي إذا دعان قبلهم دعا د دعا کوونکي کله چې دعا وغواړي مانا فليستجيبوا لي نو دوی د خبره ومني زما وليؤمنوا بي او ایمان دې راوړي په ما لعلهم يرشدون دې دپاره چې دوی په نیغه لار شي دلته فایده داسې ونه وي چې ته ورته ووایې چې زه دعا د دعا کوونکي قبلو اجیبو دعوت الداعي داري کې دا خبره وکړه اشاره د دې ته علما وایي چې بنده چې د خپل رب نه څه غواړي که نه نو دې کې واسطو ته ضرورت نشته الله ته وایه که نه الله ته فریاد کوه الله ته جاړه الله ته جزیره ښکاره کړه دا خو د دې بعضو زموږ په ملکونو کې تجارت په دې روان دی ته جي ګناهګار یې او ته د الله نه لرې او ته به پلاني پسې لاړ شه او ته بابا پسې لاړ شه او ته قبر پسې لاړ شه دا واسطې پکې په زور راننویستي دي الله اوري زمونږ الله منګیني نو دلته مطلب دا دی بله ګوره غټه فایده پکې دا ده وی دوی دې خبره ومني زما اشاره د دې ته که غواړي چې الله ستا دعاګانې قبولې کړي نو د هغه خبره منه موږ صرف یعنی لاس اوچت کړو بس بیا ګرځو را ګرځو په مولیانو پسې چې الله ولې زما دعا نه قبلوي بیا یو ته وایي او بل ته وایي یاره موږ خو ډېر بس لګیا یو خو الله یې نه قبلوي لږ سړی ځان ته هم وګوري په خپل ګریوان کې چې ما کې څه کمی خو نشتي هلته خو الله لوز کړی دی چې څوک زما نه څه وغواړي زه هغه دعا قبلوم او الله د لوز خلاف نه کوي خو چل به په ما او تا کي د هغې لټونو که ځان نه هغه چل لرې که په دې باندې موږ ځان له مستقل خبرې هم کړي دي او الحمدلله زموږ یو کتاب هم د رحیق الازهار د هغې په اوله کې د دعا د قبلېدو اسباب او د نه قبلېدو اسباب هغه ټول پکې ذکر شوي دي چې الله ولې دعاګانې د بعضو بندګانو نه قبلوي خبره دې ومني زما ایمان دې په ما راوړي چې دوی نیغې لارې ته شي دلته دا فایده شو چې د الله خبره چې مني نو نیغه لار به ومومي او چې د الله طاعت نه کې نو ته د نیغې لارې نه لري اوس الله رب العزت پرې روان اوږد آیت کې ډېرې مسلې بیانوي غټه مسله شان نزول د دې دا د مختصر خبره هم ذکر کوو ما تاسو ته ویلي چې د روجې یو مرحله دا وه چې څوک به د ماښام نه بعد اوده شو نو په ده څه حرام شو هر څه په ده باندې حرام شو خوراک څښاک او نزدېکت د بیبي سره لکه چې وده شو نو دې کې بیا واقعه راله د ابی بن کعب او د عمر بن خطاب رضی الله عنهما د هغوی نه په کوتاهي وشوه او نزدېکت یې وکړو دغه شان
قیس ابن سرمه رضی الله عنه د یو صحابي و، په پټي کې به خپل کار کو، راغی تږی شوی وږی شوی او ښځې ورله ډوډۍ تیاروله او د ده سترګې ورغلې. نو بیا خو به روژه بل ماښامه پورې رسې، نو په سبا له په ده باندې بېهوشي بیا راغله. الله رب العزت هغه مسله اسانه کړه او د الله کم رحم به یادو. هغه مسله الله اسانه کړه او د سهاره پورې که ته اوده کېږي او که نه اوده کېږي خو ستا دپاره نزدېکت، ستا دپاره خوراک څښاک د سهار راختو پورې الله وی حلال دي. احل لکم لیلة الصیام، حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره په شپه د روجو کې الرفث الی نسائکم، یوځای کېدل د خپلو بیبیانو سره، هن لباس لکم وانتم لباس لهن، هغوی جامه ستاسو ده او تاسو جامه یې د هغوی. ښځه او خاوند ته جامه د یو بل وي. یو دې دلاسې چې د دوی چې یو بل ته څومره نږدې دي دومره بلې رشتې والا نشته. دویمه دا چې معنه تاسو د یو بل ښایست یې، نو چې د سړي ښځه یې او د ښځې خاوند نو دوی پې ښایسته ښکاري. څنګه چې جامه سړی واچوي نو دی ښایسته شي، نو دغه شان دوی په یو بل ښایسته دي. او څومره چې دا جامه د بدن سره نږدې ده، په منځ کې حایل نشته، نو داسې دوی د یو بل سره نږدې دي. نو الله اجازت ورکړو چې زه خیر دی. اوس زورور ذات دی که نه چې ګوره یو آیت راولېږو اجازت میلاو شو، که نه چې الله اجازت نه ورکوي والله که دا ټوله دنیا یو ځای شي دا مسله حلالول غواړي نشي حلالولی. علم الله، الله ته معلومه وه انکم کنتم تختانون انفسکم، چې یقینا تاسو په خیانت کې اچوئ ځانونه خپل. الله ته پته و چې د بعضو نه دا کار کېدو ولو خیانت به کوي. نو دې ځای کې فایده ده کې ګناه ته الله د خپل ځان سره خیانت ووي. خیانت د الله سره نه یې ویلی، تعبیر ته وګوره، خیانت د خپل ځان سره. ته چې هر قسمه ګناه کوې که نه، ګوره غوږو ته کولاو که او په دې زړه یې ولیکه، دا ته اولنی او اخرنی ځان له نقصان ورکوې. خیانت ته خپل ځان سره کېد. فتاب علیکم، نو مهرباني وکړه په تاسو، وعفا عنکم، او معافي وکړه تاسو ته. الله راته خبره اسانه کړه، رحم یې وکړو په تاسو باندې. فالآن باشروهن، نو اوس نزدېکت کوئ د بیبیانو سره. وابتغوا ما كتب الله لكم، او لټوئ هغه څه چې لیکلي دي الله ستاسو دپاره. اجازت میلاو شو د نزدېکت، خو لټوئ هغه څه چې الله لیکلي دي. یو قول دا دی چې یعنې بچي دا یو مقصد دی د نکاح، چې الله یو بنده له بچي ورکړي، په دې سره د ده دنیا هم برابرېږي، د ده آخرت ورسره هم برابرېږي. یوازې خبره د دنیا نه ده او یوازې دې پورې سوچ مه کوئ زه به لوی شم دوی ماله پیسې راوړي. ډېر خلک داسې دي چې بچي نشته، الله والا ښه پراخه رزق ورکړي، او ښه د ډېرو بچو خاوندان فقیران ملنګان دي په روډونو ګرځي. نو صحیح ده دا دنیوي فایدو ته سوچ د هر مور پلار وي، خو د آخرت یو غټه فایده ده، هغې ته سوچ ساتئ چې دا بچی نیک عمل رالوی شي، الله رب العزت د ده د لاسه تعالی د آخرت اوچت نعمتونه درکوي. بعض علما وایي چې دې مطلب دی ولټوئ هغه څه چې لیکلي دی الله تاسو لره. معنی دا ده چې اجازت خو الله تاسو له درکړو د نزدېکت، خو دا نه چې بس اجازت میلاو شو یو سړی بس شهوات پوره کولو ته لګیایي. نه دغه شپې برکتي دي، عبادتونه پکې کوئ، تلاوتونه کوئ، مونځونه کوئ، د الله نه دعاګانې غواړئ، قرآن وایئ، تراویح کوئ، تهجد کوئ، نو دغه پکې لټوئ. بعض علما داسې وایي. او دغه شان بعض وایي څه چې لیکلي دي الله ستاسو لپاره، یعنې کوروالی. معنی دا شو یعنې ځان له کوروالی کوئ، د دې اجازت الله درکړی دی. دې ځای کې یو فایده
چې الله اجازت ورکو د سحر د راختو پورې د نزدېکت، نو دې نه دا فایده راووته که یو سړی د جنابت په حالت کې سحر کي نو روژه صحیح ده. ځکه چې داسې کیدی شي چې یو سړی د جنابت په حالت کې او د سحر اذان پې وشي، نو د ده روژه هغه صحیح ده اگر که په ده باندې سحر د جنابت په حالت کې راغی. دې باره کې حدیثونه هم شته. وکلوا واشربوا وخورئ او وڅکئ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض تر دې چې ښه ښکاره شي تاسو ته تار سپین من الخيط الأسود د تار تور نه من الفجر د سحر نه. د تور تار چې سپین تار د ته راښکاره شو د تور نه جدا شو، یعنی رڼا د سحر من الفجر وي سحر چې هغې ته رښتینی سحر وایي. چې کله دا معمولي سپینواله کې تاسو خیال کړی د اسمان په دې کنارو په دې غاړو کې خورېده شروع شي، دا د رښتیني سحر د راختو نښه ده. دغه وخته پورې الله رب العزت وایي خورئ او وڅکئ. بعضو صحابه کرامو تارونه یې ښودي چې یعنې دا به دومره رڼا کېږي چې موږ ته به یې تارونو دا رنګونه ښکاره شي، مطلب به دی. بیا رسول الله وسلم پوه کړو. ګوره دلیل دی په دې باندې چې دین کې به د ځان نه عقل نه استعمالوي، خپل فهم نه دی. فهم په دین باندې به ځان داسې پوه کوي لکه څنګه چې په سلف صالحین پوه شوي دي، صحابه کرام، تابعین. لکه دا اوس هغوی آیت واورېدو او خپله یو داسې اندازې ولګولې چې یاره مسله به داسې نه. بیا رسول الله وسلم پوه کړو. ثم أتموا الصيام إلى الليل بیا پوره کوي روجې تر شپې پورې. یعنې بیا چې دې روجه ونیوه نو کوم وخته پورې به دې نیولي؟ نور پرېوتو پورې. ولا تباشروهن او نزدېکت مه کوئ د بیبیانو سره وانتم عاکفون فی المساجد په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي یئ په جوماتونو کې. بله مسله به کې هم بیان شو. اعتکاف مسله دې باندې خو ځان له درسونه یې شوي دي، هغه واورئ. خو د روجو په دې د روجو د مسلو په منځ کې په دې راوړه چې اکثر اعتکاف خلک روجه کې کوي. د دې ګوره دا مطلب نه دی چې اعتکاف په عامو ورځو کې نه کېږي. اعتکاف په روجه او غیر روجه کې کېږي. هر چې د رمضان د آخري شپې دي ډېرې برکتي دي او دغه د لیلة القدر شپه پکې، د هغې دپاره خلک اکثر دغه طریقه کوي او دا د رسول الله وسلم طریقه وه. خو د رسول الله وسلم نه یو پیر اعتکاف پاتې شوی و، رمضان کې نه و کړی، بیا په دې شوال په دې میاشت کې کړی. نو دلیل دی په دې چې اعتکاف په نورو ورځو کې هم کېږي. بله مسله دا ده چې اعتکاف صرف په جومات کې کېږي. وانتم عاکفون فی المساجد، او تاسو اعتکاف کوونکي په کوم ځای کې؟ په جومات کې. اعتکاف په جومات کې کېږي، دا په کورونو کې نه کېږي اگر که زنانه وي. یو سړی وایي نو څه وکړو زنانو ځای جومات کې نشتي، چې نشتي الله دې نه د اعتکاف تپوسونه خو نه کوي. اعتکاف خو په نارینه واجب نه دی. یعنې اوس یو نارینه یو کس دی هغه اعتکاف ونه کړو، الله یې رانیسي؟ نه یې رانیسي. نو هغه زنانه چې هغې ته جومات کې ځای نه میلاویږي د دې نه به الله ولې تپوس کوي؟ یاره کور کې ځان له یو کمره خاص کړې هغه جومات خو نه دی، د هغې هغه احکام خو نه دي کوم چې د جومات دي. دلته دا خبره ده کې ولا تباشروهن، مه کوئ نزدېکت د بیبیانو سره. دې نه مراد دغه نزدېکت نه دی چې ښځه لاړه شي خاوند له څه سامان ورکوي یا څه ضروري خبرې، دا جایز دي. نزدېکت هغه چې هغې کې شهوت پوره کولی، او صرف مراد ته نزدېکت دغه نه دی، دې کې دنه ټولې هغه خبرې هم داخلي چې هغه دې سره تعلق ساتي. اعتکاف په دوران کې دا خبرې او دا قسمه نزدېکت داسې دی، دا منع دی. تلک حدود الله، دغه پولې د الله دي. فلا تقربوها، بس مه نږدې کېږئ دې ته. مخکې خبره شوې وه چې د شپول خوا کې تاویږي را تاویږي کمې ګډې بیزي، نو څه چل وشي؟ یو ورځ پې ورشي.
ګوره شریعت دروازه بندول غواړي، دې ته سد الذرایع وایي. څنګه؟ لکه داسې ونه وي چې دا ګناهونه مه کوئ، څه وي؟ مه نږدې کېږئ، بلکل دروازه په ځان بنده کړه. ځکه چې ته ور نږدې شوې یو ورځ به پکې واقع شي. بعض پکې وایي نه نه موږ زموږ ایمانونه، انسان ایمان کمزوری، ته خواوشا کې ګرځې را ګرځې د ګناهونو، نو یو ورځ به په ګناه کې واقع شي که. كذلك يبين الله آياته للناس، دغه شان بیانوي الله آیتونه خپل خلکو ته، لعلهم يتقون، دې دپاره چې دوی کې تقوا راشي. ګوره دا پاڼه بیا شاته واړوئ او د اولنې آیت رجوع باره کې چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، وملیدو که نه؟ وملیدو که نه دی؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، چې تاسو کې تقوا راشي. دغه مسلو اختتام په دې باندې وکړو لعلهم یتقون، چې د خلکو کې تقوا راشي. د روجې لوی مقصد دا دی چې ته د الله نه ویریږي، او چې کله په تا کې د الله یره پیدا نه کړه نو بیا به د روجو دې ویریږه. صرف خوله بندول نه دي چې زه اوبه نه څښم او زه ډوډۍ نه خورم. او بعض وایي روجې سر ته ختلې ده، د چا سر ته خیږي او د چا خپو ته راکوزېږي، او څوک جګړې کوي او څوک وایي چیړی ډېر مه روجې نیولې ده. حدیث کې راځي الله ته هېڅ ضرورت د دغه روجې نشته، مقصد هغه تقوا راوستل دي په ځان کې، تاکې تقوا راشي.